دغه مال چې په دنیا کې موږ ورباندې نازیږو، دومره نمرې لرم، دومره مې بلډینګونه دي، دومره بله منزلې لرم، دومره مې دکانونه دي، پلانکي ځای کې مې موټرې چلیږي، فلان دی فلان دی، هلته مې د زرو دکان دی. دې موږ ته څه ګټه وکړه؟ دنیا هم ټولوله او نتیجه یې دا شوه چې په ورځ د محشر کې به په دا خپله دنیا باندې زموږ تندي، زموږ څنګونه او زموږ اړخونه دا داغل کېږي. موږ تاسو پښتو کې متل کو پلار ګټلي زوی ته اسانه وي. ستړي شوي موږ یې ورباندې، مزې او چړچیم زامن ورباندې کوي. زامن هم بیا سپینګیري شي، هغه هم ترې نه مړه شي، لمسي مزې ورباندې کوي، یو بل ته داسې نقل کېږي. او دریم هغه مال چې آخرت ته دې ولېږه. دا نوره دنیا خو ته یوازې چوکیدار وې، یوازې تا وساتله، پردی دنیا دې وساتله. زکات نه ورکول د دې لپاره سخت وعیدونه ذکر دي قرآن عظیم شان کې. یو آیت کریمه کې الله عز وجل فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. هغه کسان چې دوی سره زر او سپین زر ذخیره کوي او د الله عز وجل په لاره کې نه مصرفوي، مفسرین له دې نه معنی د زکات اخلي. موړ دی سره او سپین ښه پریمانه لري، خو البته د الله عز وجل په لاره کې مصرفولو ته، مساکینو فقراو ته ورکولو ته تیار نه دی. الله عز وجل څه فرمایي؟ فبشرهم بعذاب علیم. دی خلکو ته تاسو زیری ورکئ په دردناک عذاب باندې. الله هم دې وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله عز وجل فرمایي فبشرهم، ته دوی ته زیری ورکه بعذاب علیم، په عذاب دردناک باندې، درد ورکوونکی عذاب د قیامت په ورځ باندې دوی دپاره وي. الله دې موږ او تاسو ته نجات را په برخه وګرځوي. وروسته بیا الله عز وجل څه فرمایي؟ یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. په هغه ورځ باندې به دوی دپاره دا دردناکه سزا وي. یحمى علیها چې دا د دوی خزانې، دا د دوی سره او سپین زر، دا د دوی مالونه، دا به په اور د جهنم کې ګرم کړل شي. دا د خپل مال به د دپاره په اور د جهنم باندې ګرم شي. فتکوى بها جباههم، نو بیا به داغل کېږي په دې باندې د دوی تندي، وجنوبهم او د دوی څنګونه اړخونه، وظهورهم او د دوی شاګانې، او بیا به ورته ویلی کېږي هذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه مالونه دي چې تاسو د خپلو ځانو دپاره ذخیره کړي وو. الله هم دې وساتي. په هغه سخته ورځ د محشر به دا دوی ته ګرم کړل شي، د دوی تندي، د دوی څنګونه اړخونه او د دوی شاګانې به په د خپل مال باندې دوی ته داغل کېږي، او بیا به دا ورته ویل کېږي هذا ما کنزتم لانفسکم، دا د تاسو هغه مالونه دي چې ځان دپاره هم ذخیره کول او د دې زکات هم نه ادا کاو. الله هم دې وساتي. دغه مال موږ ته په کوم خیر باندې راغی؟ دغه مال خو موږ ابدي جهنم ته برابر کړو. دغه مال چې په دنیا کې موږ ورباندې نازیږو، دومره نمرې لرم، دومره مې بلډینګونه دي، دومره بله منزلې لرم، دومره مې دکانونه دي، پلانکي ځای کې مې موټرې چلیږي، فلان دی فلان دی، هلته مې د زرو دکان دی. دې موږ ته څه ګټه وکړه؟ دنیا هم ټولوله او نتیجه یې دا شوه چې په ورځ د محشر کې به په دا خپله دنیا باندې زموږ تندي، زموږ څنګونه او زموږ اړخونه دا داغل کېږي. مفسرین فرمایي دا درې اړخونه یې د وجې نه ذکر کړل چې د ټول بدن، یعنی مخ طرف، څنګ او شا، خو دا ټول بدن شو ذاتي. ټول بدن به په د خپل مال باندې چې د ګرم وسپنو په څیر باندې به ورته د جهنم په اور باندې ګرمیږي،
او بیا به د بدن ورباندې داغل کیږي. او یوه وجه یې دا ده چې دنیا کې به کله مسکین کس دته راغی بیچاره او دته به خپل ضرورت پیش که ولا مسکین یم کله ما سره کومک وکوي ده به دا تندی ورته تروش که. د دې وجه نه د قیامت په ورځ به ستا دغه تندی چې په دا دنیا کې د یو مسکین محتاجي کس ته تروش کاوه دا به اوس تا ته په دې خپل مال باندې تا ته در داغل کیږي. کله به چې بیا ډېره غوسه ورغله مخ به یې ترېنه تاو که یاره په دې مسکینانو باندې څوک رسېږي دا څومره ډېر دي. دا زموږ دغه د رجب میاشت کې دا مساکین ډېر زیات ګرځېږي د مدرسو والا هم ګرځي د جوماتونو والا هم ګرځېږي نو خلکو باندې بوج راشي دا څه حال دی دا څومره ډېر دي مخ به یې ترېنه تاو که. الله عز وجل فرمایي وجنوبهم او د دوی دا څنګونه دا کوم څنګ دی چې د مسکین ته وراړولی دی دا به د جهنم په اور باندې په ګرمو شوو مالونو باندې تا ته اوس داغل کیږي. وظهورهم او چې کله به سړی ډېر غوسه شو نو بیا به پاک ترنه روان شو د مسکین طرف ته به یې شا واړوله لرې سړی مخ ورکواسې له موږ نه پناه شه نو شا به یې ور واړوله. دغه مال چې د دې مال له امله تا مسکین ته په دنیا کې شا ورګرځوله په همدغه مال باندې دی الله عز وجل فرمایي ستا د ملا در داخل کیږي. دا امتحان خو الله راوستلی و دا تقسیم خو ستا نه و دا ویش خو الله کړی و یو مسکین پیدا و بلې مالدار پیدا کړی و دغه مسکین ستا دروازې ته ودرېده ستا دغه حال دی ستا د دې مسکین سره برخورد او برداشت دغه دی الله عز وجل به تا ته دا سزا درکوي او بیا به هلته ورته ویل کېږي هذا ما کنزتم لانفسکم هذا جزاء ما کنزتم لانفسکم دا سزا د هغه مالونو ده چې تاسو د خپلو ځانو دپاره خزانه کړي وو فذوقوا جزاء ما کنتم تکنزون فذوقوا ما تکنزون معنا جزاء ما کنتم تکنزون تاسو اوس وڅکئ سزا د هغه مالونو چې تاسو د ځان دپاره ذخیره کول. څومره ورباندې ستړي یو موږ په دې مالونو باندې راټولولو باندې راټوله دنیا هم ډېره نه کړه څومره ورباندې ستړي یو ګیرې هم پکې سپینې شي اخر ترېنه مړه شو زامن هم مزې ورباندې کوي. موږ تاسو پښتو کې متل کو پلار ګټلي زوی ته اسانه وي ستړي شوي موږ یې ورباندې مزې و چړچې هم زامن ورباندې کوي زامن هم بیا سپینګیري شي هغه هم ترېنه مړه شي لمسي مزې ورباندې کوي یو بل ته داسې نقل کېږي. دا موږ چې په اربونو دنیا هم په دنیا کې ولرو زموږ دپاره دنیا چې موږ فایده ترنه اخلو هغه کومه دنیا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته په یو حدیث مبارک کې داسې فرمایي که په اربونو دنیا موږ ولرو درې قسمه دنیا دی موږ ده یو هغه چې موږ وخوړه بل هغه چې موږ واغوسته کالیم برابر کړ ژمی راغی ولا ښه کوټ هم ځان ته واخیست ښه څادر هم ځان ته واخیست ښه بخارۍ مو ورباندې واخیسته کوټه هم ګرمه وساتله دا موږ چې د خپل بدن دپاره کومه نفع ترنه اخلو دا زما دنیا ده که په اربونو باندې مې نوره دنیا ما ته ګټه څه رسوي که کوم ځای ته زه ځم نو خو په یو موټر کې به ځم یا به په تیاره کې ځم هغه یو سیټ چې زه استعمالوم دا زما دنیا ده او دغه زما دپاره ګټه ده. او دریم هغه مال چې آخرت ته دې ولیږه دا نوره دنیا دا نورې دنیا خو ته یوازې چوکیدار وې یوازې تا وساتله پردی دنیا دې وساتله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي ډېر کله چې یو سړی وایي مالی مالی زما مال هلته مې دومره مال دی فلان ځای کې مې دومره دوکانونه دي دومره نمرې دي دا یو هم د ده نه وي له دې ټولو نه د ده بدن ته ګټه نه رسېږي د ده بدن ته هغه دنیا ګټه رسوي چې ویې خوړه وای غوسته په دنیا کې ژوند ورباندې برابر که شخصي زندگی او آخرت ته یې ولیږله هغه آخرت ته لیږل هم د ده شخصیت ته ګټه ده سبا ته یې د جهنم له اوره بچ کوي او د جنت
په طرف باندې بیایي. دا نوره دنیا دا نوره خو له ده نه پاتې شوه. د ګټلې وه زوی ته پاتې شوه، زوی ګټلې وه لمسي ته پاتې شوه، یو بل ته سره نقل کېده یوازې د ساتله. لکه یو مارکیټ دپاره یو چوکیدار مقرر وي، دا مارکیټ زه ساتم، خدای خوراکۍ خو نور کومه پیدا نه ترنه اخلي، ساتي یې یوازې. نو همداسې تا وساتله، دا دنیا دې وساتله. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه وګرځوي. څوک هم چې مالدار دي کوشش دا وکوئ چې الله عز وجل هم د خپلې دنیا له عمل آخرت برباد نه کړي.